السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو کوربه ذبیح الله همدرد ستاسو په دران چوپړ کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمندو لیدونکو، په نننۍ ټوټوریل کې په نننۍ ویډیو کې به یو خاص څه تاسو ته ښایم، او هغه دا که تاسو یو چینل لرئ د یوټیوب او یو بل څوک ستاسو د نوم نه استفاده کوي او هغوی هم په یوټیوب کې یو چینل ستاسو په نوم ستاسو په عکسونو باندې جوړ کړي، او ته چې کله په خپل یوټیوب چینل کې ویډیو ورکې نو دم ساتې هغه ډاونلوډ کوي او په خپل چینل کې ورکوي. مطلب خواري به ته کې او محنت به ته کې او سیله به هغې ته ورسي. داسې کېږي نه، نو دا غلطه ده. مطلب دا چې یو څوک تا نه غلا کوي، نو څنګه موږ په یو چا باندې عریضه کولی شو، داسې په یوټیوب کې هم قانون شته، او په هغه قانون کې موږ کولی شو چې په هغې کس عریضه وکړو، رپورټ وکړو چې هغې زموږ لوګو یا زموږ ویډیو یا د ویډیو کومه حصه پټه کړې ده او په خپلو ویډیوګانو کې اچولې ده. خواري موږ کوو او مزې به ترې هغې نه، داسې هېڅکله نشي کېدی. نو همدارنګه ما سره هم شوي. زما خپل یوټیوب چینل چې د کابل واینز په نوم باندې تاسو ته ښکاري 603 سبسکرایبر لري، چې په تیرو 2 میاشتو کې دغه ما جوړ که، او هغه چینل چې د کابل واینز و هغه ما د ذبیح الله همدرد آفیشل ته تبدیل که وامیړو. نو په دغه کې زه تفریحي او اصلاحي ویډیوګانې جوړوم چې په هر یو ویډیو باندې زما د 1000 افغانو نه تر د 4000 افغانو پورې مصرف راځي، د میډیا ټیم، ترانسپورټ او داسې نور مصارف. خو دغه ځوان چې په یوټیوب کې یو چینل لري زما په نوم یې جوړ کړی دی، کم وخت کېږي او فکر کوم دغه هلک د خوست دی، نو دا یې په تیاره ویډیوګانې را اچي او خپل یوټیوب چینل کې ورکوي. دلته مو وګوره کابل واینز ورکه زما هغه زوړ چینل راوته ذبیح الله همدرد آفیشل، دا هم سبسکرایب کړئ. بد دلته راځم فیلټر کې اوپن سرچ فیلټرز، دلته کلیک کوو چې په دې نوم څومره چینل یې هغه دې موږ ته راشي. چینل باندې مې کلیک کړه، دا ګوره ډېرې چینلې راغلي چې یو 7 سبسکرایبر لري، بل 4، بل 10. دغه 10 ویډیوګانې اپلوډ کړي او دغه نوی چینل دی چې دلته یې لیکلي مای ډیر فرینډز ویلکم ټیکنیکل خوست YouTube channel. You can see ټیکنیک ویډیو پلیز سبسکرایب ټیکنیک هوست چینل. یا دا الله بنده خوست کې دې جوړ کړی دی ټیکنیک چینل دی، زما د ویډیو زما د عکسونو نه استفاده کې او ته زما ویډیو اپلوډ کې. صبر وکړه، زه به تا سره ګورم. نو تاسو به دلته کلیک کوئ په دې باندې، یا چې ستاسو په نوم یې جوړ کړی دی. نټ لږ ضعیفه دی وبخئ. دا ګوره د ځوان زما نوی ویډیو چې زه اپلوډ کړم دې ورکړي ده. نو په دې باندې مونږ عریضه څنګه کوو، د دې ویډیوګانې ګورو چې دې کمې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. دې زما دغه ټولې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. ګوره یې ولې دا ورکړي دي او بیا یې زما د ویډیوګانو نه استفاده کړې ده. نو دغه ویډیو د ملګرتیا په اړه په دې باندې کلیک کوو چې کومه ویډیو چې تاسو اپلوډ کړي په هغې باندې به کلیک وکړئ، او دلته به لاندې راشي دغه سیو نه دېخوا دغه 3 ټاکي دي، په دې باندې به زور وکړئ او دلته لیکلي ریپورټ باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلي ډېر آپشن راځي. دلته به زه ووایم چې ان فرینکس مای رایټس، یعنی زما دغه اپلوډ کړي دي. چوز ون، دلته به کلیک وکړو او دلته به دغه ته راشو چې ان فرینکس مای کاپي رایټ، یعنی زما د ویډیو دې اپلوډ کړي کاپي رایټ یې کړی. دلته به یو داسې څه تاسو ته راشي، په دلته به بیا د سبمیټ ا کاپي رایټ کمپلینټ په دې باندې به کلیک وکړئ، او دلته به راشي د لاندې نه 2م نمبر کاپي رایټ انفرینګمنټ سم ون کاپیډ مای کریشن، یعنی زما ویډیوګانې اپلوډ کړي. دلته تاسو کوئ یا بل څوک یې تا ته کوي هغه به کلیک کړي. نو دلته زه خپله په دې باندې کوم، دا مې کلیک وکړو. دلته وایي په دغې کرکه کې چې د دې ویډیو URL ته ورکړه، د هغه ویډیو چې ستا یې اپلوډ کړې ده. نو دې ته راځو زړې ویډیو ته، دلته به شیر ووهئ، شیر کوئ به نه، دا به کاپي کوئ، دا URL دی، دا به کاپي کوئ داسې، بیا به دلته واپس راشئ، دې کې به یې ور واچوئ. چې دې کې مې واچوئ بیا دلته وایي پلیز سلیکټ ون، دلته وایي چې ستا نوم یې کارولی دی که نه، ستا سندرې کارولې، ستا سافټویر، ستا نیټ، ستا لایف پروګرام، ستا ویډیو او ستا کاپي رایټ لوګو یې کارولي که نور څه. دې مای ویډیو که لږه ویډیو ستا کارولي یا ډېره ویډیو، دې زما ټوله ویډیو اپلوډ کړې مالک صاحب. دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته راشي، دلته وایي چې د یوټیوب URL of my original video، د اوریجنل چې کومه ستا خپله ویډیو ده چې تا اپلوډ کړې وه د هغې URL دلته ورکړه. راځم او شیر وهم، دا خپل URL کاپي کوم، دلته رالو
دلته مې واچو دا زما اوریجنل چې کوم یو آر ایل دی هغه د ما دا دی د ویډیو دا مې دلته واچو بیا دلته وایي چې ستا ویډیو څومره یوز شوی که ستا ویډیو کم کارول شوي نو په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به هغومره ځای ولیکئ چې څو منټه ستا ویډیو کارول شوې ده دلته چې پرته له ستا د هغې څومره ویډیو د هغه به ولیکئ او که ستا ته مې نه دی کارولی په دې باندې به کلیک کړئ دې زما پوره ویډیو کلیک کړی اپلوډ کړی دې باندې مې کلیک وکړو ها بیا دلته وایي چې هغه نوم ورکړه چې کله یوټیوب دغه ویډیو بنده کړي نو ستا هغه نوم به بیا دلته راځي که نه مطلب څه شی ورکړې زه ورکوم چې دا مې کاپي کړ دا مې هم دلته ورکړه صحیح ده دلته زما پوره نوم غواړي صحیح ده دا پوره ایډریس مې ورکړه دلته وایي چې سیټي جلال آباد پرومس ننګرهار زپ کوډ چې معلوموي دلته ګوګل کې سرچ کړئ چې د کوم ځای مطلب جلال آباد پیسټل کوډ دا د 6.0 همداسې معلومولی شي د خپل ځای صحیح ده هغه به دلته پیسټ کړئ او کنټري د افغانستان د صحیح ده فون نمبر غواړي صحیح شو ښه ایمیل دی غواړي دا دویم ایمیل به دې ځای کې ورکوئ او هغه پاس چې دی هغلته به چې په کوم ایمیل دی اولنی ایمیل دی او په کوم باندې چینل دی هغه به دلته ورکړي صحیح شو بیا به دا ټول ټیک کړي که تاسو ته دا آپشن راځي آی ایم ناٹ ا روبوټ په دې باندې کلیک وکړئ ښه دا ټیک شو دلته هماغه پاسینی نوم ورکړئ او دا سبمټ کمپلینټ واخئ ښه thank you for your submission please not زمونږ هغه عریضه وشوله او بیا موږ ته ایمیل راشي چې څه وایي صحیح ده په دې دا ویډیو لرې کوئ او که نه موږ ته وایي چې ستا نه ده او که د هغې نه ده اوس بیا پته ولګي بس موږ عریضه وکړه نور به والي صاحب په دې باندې دغه وکړي چې څه کېږي نو انشاءالله چې ایمیل راشي هغه به بیا تاسو ته وښیم نو دا و نننۍ ویډیو چې تاسو ته ما طریقه وښودل چې څنګه کولی شو که څوک زموږ تصویر زموږ لوګو زموږ لږه ویډیو یا زموږ چینل یا زموږ په نوم بل چینل جوړ کړي او هغې کې زموږ ویډیوګانې اپلوډ کړئ څنګه کولی شو په هغې عریضه وکړو او د هغې چینل یا هغه ویډیو له منځه ویشو ځکه چې ونه زه کرمه او میوه به یې هغه خوري نه داسې هېڅکله نه کېږي صحیح ده خپله خواري وکئ ځان تکړه کوئ که هغه ټیکنیکل ویډیو جوړوئ که فني جوړوئ که انټرټینمنټ جوړوئ که د سیاست جوړوئ او که هر رنګ ویډیو جوړوئ خپله خواري وکړئ خپله محنت وکړئ خپله یې جوړ کړئ او که هغې نه پیسې ګټئ که شهرت ګټئ الله تعالی به یې درکړي سمه ده دا نننۍ ویډیو تر بیا تاسو ته ښه وخت په مخه